دغسې یوه شپه وه چې زه د کور نه وتلم، چپه وچولی شوه، ضرباتیون، داخلیون، امریکایون دا ګاډ وه. دغه کور نه چې چپه وچولی، دغه کور نه مو صرف زناناوې دا وبوسلی، نوره کور چې بمونه کېښوه، بم یې چورې ګړتنه ګاډ کې بم یې کور یې وغورځوه، کوز خواړ کې اوس هغه د وروسیو ټوټې اوس پرتې دي، تیږې اوس کوزې په پټیو کې پرتې دي. نو دغه شپه نه یې داسې کې دوه کسونه شهیدون کړه. نوره چې څومره په دا صحنه کې موټر وه دغه یې وسوه، د زموږ کور مخې ته یو موټر و دغه یې وسیو. او نوره چې چېرته هغه وه د کورونه تقریبا 10 کوره په دې کې یوه شپه تخریب کړه، دا دی وغورځول. نو موږ نه به چې چپه وچوله، موږ به تر سهاره پورې یا چې کوټه کې و کوټې نه به نه شو وتی چې څو به دی لوړ نه وه، یا به په ځنګلو کې شپه تېروله، په ځنګلو کې به سهار به چې شی سهار به کور ته روغ. دا دومره سخته شپه وه چې هغه ماشومونو ته چې اوس وایي هغو زناناو نه چې پښتنه وکړي د ډېرې غمر نه خبرې نه شي کړی، ژړي په ژړو به نه وکړي چې خالي شپه پورې شي. نو داسې شپه تېره شوې وه چې 4 هلیکاپټر 4 هلیکاپټر به په هغو نه چې سر به ورسېده په پټیو کې به کېنول، عسکر به مرکایون به پیدا شو، هغه شوه، نوره بیا ونه بمبار شروع کړی. د زموږ کور لوند دی، دغه کوزه پله تیږې چې وکړې دا ټوله په ماشین ولګېدلې دي د جوز نه. دغه زموږ کور څنګ ته دغه ځای کې یو نفر و، یو داسې کې شهید کړی، یو پاکپوست کور کې شهید کړی په دغه شپه. نو دغه به چې روغله د زموږ کورو والا ښځو والا دا به ټوله یې کور نه نه شوه وتی. مو د هغې نه یې زناناو بسلې وې، هسکه مخته بل کور ته یې نه بسلې وې، هکې به هغې نه نه شوې وتی. شپه پخه شوې وه، ټولو د آرام ساه اخیستله، ماشومان لکه معصومې غوټۍ په خواږه خوب ویده وه. یو ناڅاپه د وحشت بلا غېږه له کلي تاو کړه. د تورې شپې برخلیک پیل شو. په هغه شپه د ډېرو معصومو ساګانې ووتې. ګلاب جان او کورنۍ یې د ورک ورور په لټه کې ول. ګمان یې کاوه چې یو خوندي ځای ته به یې پناه وړې وي، خو خبر نه ول چې ورور یې د مرګي بلا ورڅخه اخیستی. د ورور د بیلتانه درد دومره ځورولی چې د هدیرې لوري ته مخ نه وراړوي او د حجرې مخې ته راتللی نشي. کله ناکله خو په دسترخوان اوښکې تویوي. شپې 11 بجې چپه وچوله، شپې 11 بجې چپه وچوله. نو د ورور معلومات مې ته نه و چې ته کومه ځای کې یې. هغه چې ورور ورته د کلیوال موږ څه ګډ شو، هغه یې کور کې ننویشتلی و، کور کې ننویشتلی و، موږ بدیاب څه سر و، دی کور کې ننویشتلی و، کنې ټوله کلیوالو ته پاته شته. موټر دا ځای کې وسوه چې دا موږ ویلوړي وو، په دا ځینې موټر وسوه او اجرا یې منځ افسلوړه. لمر ختلی و چې ورور مو په کور کې نه پیدا کړی. اتمان یې پاتې دي، تورسره یې پاتې ده، دا د لاته یې موږ څه ویسي خو جلا ویسي. هغه شپه په مسلمانو رومولې، هغه دا رقم شپه وه. یو په مو نه په ټولو کلیوالو دغه غمجنه شپه وه، ځکه چې شپې مو خوب ورک و، غرو کې به وو، خپل کورو کې نه شوی تکیه کېدی. غرو ته به تخی که یوه ځای کې به د شپه کړه، بل ځای کې به د شپه کړه. بس ناڅاپي یوه شپه نه وه، 2 نه وې، 3 نه وې، میاشت نه وه چې د څه انقلاب تېر شوی دی، تېر نظام تېر شوی دی، زموږ هره شپه بدیا وه. یاره داسې چې قسم وکړي که نه چې زه ته وایم چې زه دغه منطقې دغه حجرې ته چې ډېر ضرور نه وي زه نه رسم، چې روشم بس هغه حالات، هغه تېر وخت، هغه لوسي سترګو ته ورته ودرېږي چې دا وخت کې خدای دا ځای کې و، په دغه ځای کې و، په دغه ځای کې و. په دیرانه چې ورشم قبر پلو ته یې مخ اړول خوند درکوي. نو ته یې ومنه که څه د دې د درد نه د هغه نه مو ته لوسي هغه مخته تاریخ بیون شي. انځور ته ګوري، له سترګو یې کنډ کنډ اوښکې راڅاڅي. که هر څومره د اند او ان تنابونه وړاندې او وروسته ځغلوي، خو بیا یې هم د فکر لوری نه غلطیږي. اوس یې د ورور په قبر ولاړې جنډې هم زړې شوي، خو د کورنۍ د هر وګړي په زړه کې یې درد او یاد لا هماغسې تازه دی. سړی د ځون ته هر څه ځون ته فرض کړي که څه که نه چې تو نظر په نوکسۍ کې ورور لوړ شي، هغه ظلم څه وشي، نو تو ته به هر وخت تو ته سترګو ته ویلوړ وي. لکه اوس زموږ تو چې څه ګورو در به سترګو ته ویلوړ وي. هغه بیون څه کوي داسې یو زړه مو تور وینو ډانډ دی. په خدای که څه داسې وخت روشي چې په ټکاله ننوس و، هغه ټکاله نگاه کې نه پوتې شي، دا دست چې روشي زړه ته ټکاله مو اوس خوند ورکوي. که څه 5.5 کوره به وتلي چې دی په شهادت رسېدلی دی. مشر ماشوم چې دی 8 کلو دی.
امین الله چې د دوه ورونو درد کړولی د هغې شیبې کیسه کوي چې دوه خواږه ورونه یې په وینو لړل شوي وه او پر سبا یې جنازې له کوره ووتې. د غمونو درانه پیټې یې پر اوږو دي. د خپلو ورونو، خپلوانو او کلیوالو له لاسه ورکولو کیسه په ډېرې ناهیلۍ سره کوي. د هغې شپې ناخوالې یې تل په زړه دي.